السلام علیکم. نن سه شنبه د 1403 هجري شمسي کال د اسد میاشتې د شمه نیټه چې د 2023م کال د اگست د میاشتې د شلمې نیټې سره سمون خوري. د سکون رادیو د ویفانی خواله رسنۍ د نن ورځې خبرونو ته مهار کړی. زه کرم خان سمسور یم. د هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې یو شمېر پروژې د خلکو د نه پاملرنې په خاطر بیرته تخریب شوي دي. د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د ښار په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پلي کړي دي، خو یو شمېر د خلکو د نه پاملرنې په خاطر تخریب شوي دي. د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلین په داسې حال کې د یو لړ پروژو د ژر تخریب خبره کوي چې د معلومات له مخې سږ کال به د دغه ښار په 8 ناحیو کې د 9 میلیونه افغانیو پر لګښت 14 پروژې پلي شي. کندهار کې د قرنطینې آفتونو د مخنیوي مرکز پرانیستل شو. په کندهار کې د 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د قرنطینې آفتونو د مخنیوي مرکز پرانیستل شو. د قرنطینې آفتونو د مخنیوي یاد مرکز چې تازه په کندهار کې پرانیستل شوی په ورځنی ډول تر 3000 ټنو پورې د وچې میوې د پروسس وړتیا لري. د مسؤلینو په خبره د دغه مرکز په جوړولو 50 میلیونه افغانۍ لګول شوي چې د هیواد په نو ولایتونو کې به څانګې ولري. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د قرنطینې آفتونو مخنیوي په برخه کې پانګونه د وچ میوې معیاري صادرات لپاره ګټوره بولي، خو دغه مرکز له مسؤلینو غواړي چې نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلومات پر بنسټ دا مهال د دغه ولایت وچه میوه د پاکستان او هند سربیره امریکا، اروپا او روسیې ته هم استول کیږي. د روسیې د بشري مرستو یوه جوپه کندهار ته رسېدلې ده. د کندهار ولایتي چارواکي وایي په دغو مرستو کې 25 ټنه اوړه شامل دي چې نن سهار 4 بجې د کندهار ولایت د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ته رسېدلې ده. د چارواکو په خبره دغه مرسته له افغانستان سره د روسیې ښه نیت څرګندوي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر په افغانستان کې د ویزو چک ناروغۍ د خپرېدو په اړه له روغتیايي مسؤلینو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په لارو چارو خبرې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي تر اوسه په هیواد کې د ویزو تړاکې ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. زیلنسکي وایي نه غواړو د روسیې خاوره اشغال کړو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاوره اشغال کړي، سره له دې چې اوکرایني ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورسک کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاوره په ولکه کې ده. اوکرایني چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین د پوځ عملیات نږدې 2 اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. د نن ورځې لنډ او مهم مسایل مو د سکون رادیو له لنډو خبرونو واورېدل. تر بیا د الله په امان.